آیا تاسو پوهیږئ چې سهار په تشه ګېډه د څو ساده طبیعي خوړلو خوړل ستاسو د زړه، دماغ، هاضمې او ټول بدن په روغتیا مثبت اثر لرلی شي؟ نن به تاسو ته هغه شپږ خوراکونه وښیو چې د سالم ژوند لپاره ډېر ګټور ګڼل کېږي. ویډیو حتما تر پایه وګورئ. که سهار له خوبه له ستړیا سره راپاڅېږئ، انرژي مو کمه وي، هاضمه مو سمه نه وي یا غواړئ خپل بدن روغ او ځواکمن وساتئ، نو د سهار د خوراک انتخاب ډېر مهم دی. نن به د هغو طبیعي خوړو په اړه خبرې وکړو چې د متوازن خوراک د یوې برخې په توګه بدن ته مهم غذایي مواد برابروي او د ښه روغتیا په ساتلو کې مرسته کوي. نمبر 1: غوزان او فروټ. غوزان د نړۍ له هغو طاقتمند خوړو څخه دي چې ډېر غذایي ارزښت لري. په غوزانو کې اومیګا 3 فیټي اسیډونه، پروټین، مګنیزیم او انټي اکسیډنټونه موجود دي. د متوازنې غذا د یوې برخې په توګه غوزان د زړه د روغتیا ملاتړ کوي او د دماغ د فعالیت لپاره هم ګټور ګڼل کېږي. ځینې څېړنې دا هم ښيي چې سالم خوراک، ورزش او ښه ژوند ترسره غوزان د نارینه‌وو د تولیدي روغتیا ملاتړ کولی شي. خو دا د هرې ستونزې درملنه نه ده. تاسو کولی شئ هره ورځ له 5 نه تر 10 غوزانو پورې وخورئ. نمبر 2: خرما کجورې. خرما یو طبیعي او خوږه میوه ده چې بدن ته ژر انرژي ورکوي. په خرما کې طبیعي شکر، فایبر، پوټاشیم، مګنیزیم او انټي اکسیډنټونه شته. سهار په مناسب مقدار خرما خوړل بدن ته انرژي ورکوي او فایبر یې د هاضمې په ښه کولو کې مرسته کوي. همدارنګه پوټاشیم د عضلو د زړه د نورمال فعالیت لپاره هم منرال دی. که د شکر ناروغي لرئ نو د خرما د استعمال په اړه له خپل ډاکټر یا تغذیې له متخصص سره مشوره وکړئ. نمبر 3: لمده بادام. بادام د روغتیا لپاره یو غوره مغذي خوړو څخه ګڼل کېږي. بادام د شپې په اوبو کې لامده کړئ او سهار یې وخورئ، نو بدن ته مهم غذایي مواد لکه ویټامین ای، صحي غوړ، پروټین، مګنیزیم او فایبر رسوي. ویټامین ای د بدن د حجرو په ساتنه کې مهم رول ادا کوي او د پوستکي او دماغ د روغتیا لپاره هم ګټور ګڼل کېږي. بادام د اوږدې مودې لپاره د مړښت احساس پیدا کوي، نو د بې ځایه خوړلو امکان هم کمیږي. هڅه وکړئ هره ورځ له 5 نه تر 8 پورې لامده بادام وخورئ. نمبر 4: لامده انځر. انځر یو ډېره ګټوره میوه ده چې په فایبر، ویټامینونو او منرالونو مشتمله ده. که انځر د شپې لامده کړئ او سهار یې وخورئ، د هاضمې په ښه کولو، د قبض په کمولو کې مو مرسته کولی شي. په انځر کې کیلشیم، پوټاشیم او مګنیزیم هم شته چې د هډوکو او عضلو د نورمال فعالیت لپاره ډېر مهم دي. هره ورځ 1 یا 2 لامده انځر کافي دي. نمبر 5: کشمش. د اوسپنې، آیرن، فایبر، پوټاشیم او انټي اکسیډنټونو ښه سرچینه ده. د مناسب مقدار ممیز خوړل بدن ته طبیعي انرژي ورکوي او د هاضمې په ښه کولو کې مرسته کوي. کشمش کې شته فایبر د قبض په کمولو کې مرسته کولی شي او انټي اکسیډنټونه د بدن د حجرو په ساتلو کې رول ادا کوي. که څه هم کشمش اوسپنه لري، خو د اوسپنې د کمښت د درملنې لپاره باید د ډاکټر سره مشوره واخیستل شي. هره ورځ یو کوچنی موټی کشمش خوړل مناسب مقدار ګڼل کېږي. نمبر 6: السي تخمونه. السي تخمونه یو له هغو طبیعي خوړو څخه دي چې ډېر غذایي ارزښت لري. په دې تخمونو کې اومیګا 3 فیټي اسیډونه، فایبر او نور هم نباتاتي مرکبات شته. د متوازنې غذا د یوې برخې په توګه د السي تخمونه د زړه د روغتیا ملاتړ کوي او د هاضمې په ښه کولو کې مرسته کولی شي. د فایبر د قبض په کمولو کې مرسته کوي او د اوږدې مودې لپاره د مړښت احساس پیدا کوي. غوره ده چې د السي تخمونه میده کړئ یا یې ښه وګوئ، ځکه بدن ته یې په ښه ډول جذبوي. هره ورځ 1 یا 2 کوچنیو چمچو پورې کافي دي. نمبر 7: نیمې ګرمې اوبه. سهار له خوبه وروسته د نیمې ګرمې اوبه څښل د ورځې د پیل لپاره یو ښه عادت دی. د
شپې پر مهال بدن ته اوبه مصرفوي. نو سهار اوبه څښل د بدن د اوبو اړتیا پوره کولو کې مرسته کوي. مناسبې اوبه د هاضمې، د بدن د عادي فعالیتونو او د عمومي خوراک لپاره ډېرې مهمې دي. یاد ولره، یوازې نیمې ګرمې اوبه د ټولو ناروغیو درملنه نه کوي، خو د سالم ژوند یو ښه برخه کیدلی شي. ګرانو لیدونکو، هره خوراک د هر انسان لپاره یو شان مناسب نه وي. که د زړه ناروغي، د پښتورګو ناروغي، شکر، د معدې ستونزې یا بله اوږدمهاله ناروغي لرئ یا کوم درمل کاروئ، نو خپل غذایي د بدلولو مخکې له خپل ډاکټر یا متخصص سره مشوره ضرور وکړئ. دا معلومات یوازې د روغتیا د پوهاوي لپاره دي او د ډاکټر د معاینې یا درملنې بدیل نه دی. که نننۍ ویډیو مو خوښه شوه او ګټوره مو وبلله، نو مهرباني وکړئ لایک یې کړئ، له خپلو دوستانو او کورنۍ سره یې شریک کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. د بیل نښه هم فعاله کړئ ترڅو زموږ هر نوی روغتیایي ویډیو په وخت درو رسیږي. الله تعالی دې تاسو ټولو ته ښه روغتیا، خوشحالي او اوږد عمر درکړي. تر بلې ویډیو پورې په الله مو سپارم.